استقلال هیوادوالو مبارک، استقلال جهاد پالو مبارک، څو عظیم افتخار دی. د زابل ولایت په مرکز کلات کې د لسګونو ورزشکارانو ترمنځ د ځغاستې سیالۍ ترسره شوې. نن د دې ولایت په مرکز کلات ښار کې د اتلتیک ملي فدراسیون د استازولۍ له لوري د ورزش امریت سره په همغږۍ د 22 تنو ورزشکارانو ترمنځ د یوې ورځې لپاره د ځغاستې سیالۍ ترسره شوې. د زابل د بدني روزنې او ورزش امریت امیر احمد غلامي وایي چې دا سیالۍ د نوي ځوانانو او لویانو په عمري کټګوریو کې جوړې شوې وې، چې په پایله کې د نوي ځوانانو څخه عیسی محمد هجران او ندا محمد لومړي مقامونه خپل کړي دي. همداراز دوی زیاتوي چې د لویانو په ډله کې سلطان محمد ملخي لومړی مقام ګټلی. غلامي وایي چې د یاد لوبو څخه ورزش ته د ځوانانو هڅونه ده.